بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې بومنئ. نن 11 دسامبر کال 2015 چې د پنځشنبې ورځ سره سمون خوري یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا د نن ورځې دویمه برنامه ده. مخکنی برنامه اوله برنامه که تاسو لیدلې وي هغه کې سیمایي نړیوال او د ډیورند کرښې اغاړه د مجاهدینو او د ازادي غوښتونکو د مبارزینو عملیات می تاسو راپور کړل چون الته د دې ستاسو پښتنو ته زینو نو نن دا دوهمه برخه د ستاسو پر پښتنو باندې محتوا ده د کې ستاسو پښتنو ته جواب وایم او په دې پښتنو کې صرف 12 پښتنې می راخېستې دي کوشش وکم چې یو شل دقیقو کې دا خلاص کما او عین حال کې پښتنو ته می الته مستقیما هم جواب ورکړی دی په برنامه دغه کې په کومنټس کې او ډېرې پوښتنې داسې وي چې تکراري وي هغه مې نه دي راخیستي. دوستانو نه هیله کوم چې کله پوښتنې لیکي باید موضوعات ټول تعقیب کړي وسی ځکه چې تکراري پوښتنې ته ځواب نه ورکوم که چا پوښتنه ځواب نشو په دې د پویوسي پوښتنې تکراري ده تازه نوې پوښتنې دی کې ذاتمن ځواب ورکوم. راځم پښتنو ته لومړی به شروع کو خپل د خويندو د پښتنو نه حق ولید د خويندو دی کلثوم افیشل په نامه خور چې مخکې په 13 برنامه کې مې ویل چې نوې زمونږ تاسو صفحې ته راغلې ده الته کومنټ سم لیکلي او خو یو پښتنه هم لیکلې ده او هغه پښتنه ده چې خلک وایي چې طالبان او مشران کورونه اوس هم په پاکستان کې دي نو څنګه د پاکستان خلاف کېدلی شي. بالکل دا خبره چې دا ډېر دوستانه کوي چې د اسلامي امارات مشران اوس هم په اغاړه فامیلونه دي او د په حساب څنګه د پاکستان خلاف کېدلی شي. څنګه تاسو ته معلومه ده د اسلامي امارات په متعلق بارها د خبرون کړي چې د کې د پردیو لاس موجود دی د کې د عیسی لاس شته دی مګر فیصدي ډیره کمه ده 90% هغه مبارزین دي هغه مجاهدین دي چې هغه د دې وطن لپاره قرباني ورکړي سرخندنه کړي ده او د دې لپاره شهیدان ورکړي دي نن وطن آزاد شوی دی. ډیره قلیله او محدوده ډله ده چې هغه یا عیسی ته یا ایران ته یا روسیې ته یا امریکا ته یا بل ملک ته تړلې دي او دا په هر مملکت کې دا د سینه ده چې یعنی تنه افغانستان کې دغه د جمهوریت په دور کې چې د امریکایانو 48 ممالک الته او بر علاوه نه غینه اماغه وخت پاکستان دا کوله چې 80% کابینه کې زمان لاس ده او په اردو کې زمان لاس ده نو د الحمدلله په د اسلامي امارات په اړه خدا تر اوسه چې داوا نه ده کړی چې 80% زمون په لاس کې دي نو د کې شک نشته دی چې بعض تعداد کسانو کورونا به الته او هغه به اړیکې بم لري د عیسی سره مګر مطلق دغه دادی چې اکثریت قاطع د تړلې نه دي آزاد دي او خپل موږ تاسو افغانان دي او خپل د افغانستان د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي او په افغانستان کې دي محدوده ډله به چې هغه به الته د دې لپاره چې اکثریت اکثریت د پاکستان مخالف دي او پاکستان سره جنگيږي. دویمه پښتنه د صفیه زهیر خور ده چې دی ویلي فوج امر ورکړی دی د پاکستان فوج نه مطلب دی د پاکستان فوج امر ورکړی دی چې شپږ لوی بنکرونه دي جوړ شي د نظامیانو لپاره او په ضمن کې خاصه توګه دی دا یادونه کړی چې د مریم نواز لپاره آیا دا د اتمی جنگ ښکارندویي کوي. بیا دویم بخت د سوالم لري هغه هم بیا جواب کوم. بنکرونه خو بالکل ممالک چې کله جنگ خواتزي یا جنگ صحنه کې وسی بنکرونه جوړي او بنکرونه په خارونه کې باید وسی چې کله جنگ کېږي سارن وهل کېږي نو خلک هغه بنکرونه تزي په اول نړیوال جنگ کې دویم نړیوال جنگ کې جرمني او نورو ملکونو ټول لوی بنکرونه درلودل او خلک به الته پټېدل. همدا اوس د ایران او د اسرائیل په جنگ کې ایران او اسرائیل بنکرونه درلودل لري او د چې سارن غږیږي خلک بنکرونه تزي نو ممکن چې پاکستان به دا بنکرونه هم به د پښپک بنکرونه خو به تعداد ډیر کم دی نو که شپږ سو بنکر هم جوړ کی کفایت نه کوي ځکه چې تنه د پنجاب نفوس 130 میلیونه دی نو دا بنکرونه د کیږي او په خیبر پختونخوا کې به بنکرونه دا به جوړي که تاسو هدف دی چې صرف خپل نظامیانو لپاره مخصوص کورنیو ته جوړي نو کې دي چې مخصوص کورنیو لپاره جوړ کی اما د دین علامه د دین نه دی چې اتمی جنگ به کیږي او دا کار کوي. تاسو دویم بخش د پښتنې دا دی چې آیا پاکستان به د افغانستان او یا هندستان په مقابل کې اتم بم نه بکار واخلي ځکه چې تاسو ویلي چې دی وی ک زنه وسم نور بم نه وسی زی ولم
دې څخه زه دوه ځواب تاسو درکوم چې پاکستان پالیسی د اتم بم پیسې کې پریمپټیو سټرایک دی. پریمپټیو سټرایک په اتم پیسې کې دا دی چې زه مخکې دینه په ما باندې يرغل وشي زه د اتم نه کار اخلم. دا دوه پالیسیګان دنیا کې یو پریمپټیو سټرایک دی یو نن پریمپټیو دی. لکه هندستان چې دی هغه عمله دغه نه کوي مخکې عمله نه کوي هغه چې په ما حمله وشله اتم چا استعمال کوي بیا زه اتم په استعمالوم تر څو چې په ما باندې چا اتم نه استعمال کړي زه اتم په چا نه استعمالوم. پاکستان پالیسی دا ده چې په زه وجود می خطر کې وګورم زه اتم استعمالوم که ارسوږي هغه. دویم ځواب مې دې ته دا دی چې کومه خواص او خاصیت د پنجابیانو ته وګورو څنګه چې اسمان وی غریږي هغه څه نه وریږي. نو پاکستان پنجابیان خو به غرغر ډیر کوي چې زه بم استعمالوم بم هغه بم نه استعمالي ځکه بم خو هغه د منځ وړي کنه خپلم د منځ دي نو په ځان باندې خو بم نه استعمالي بنان ممکنه ده چې دی دا کار ونه کی او دا څومره چې دا د خپل د ځان د یارولو اماغه د سپي قصه ده کنه ول غوغو کې وی یارول کوم نو ول خپل د حال خراب دی وي خو زه خپلم یریګم. د پاکستان قصه هم ده. محمد ادریس امیری وایي ولې د ډیورند اغاړي پښتانه د افغانستان مخالفت کوي در حال چې د دوی هغه ذات او بنیاد چې دی افغانان دي او ولې د افغانستان احترام نه کوي. خدای درې جزء به زه دا رقم تاسو جواب درکم چې اغاړي چې څوک مخالفت کوي هغه تعداد ډیر زیات کم دی هغه ډیر نه دی تعداد ډیر کم دی. هغه کسان دي چې د ایسای نه د نظامیان نه پیسې اخلي دغه ته په حساب موټر کور ژوند دغه دی 98% 99% خلک د هغه مخالف دي. دویم جواب زما تاسو دا دی چې تاسو ولې احترام نه کوي. آی په افغانستان کې ټول افغانان د افغانستان احترام کوي. دومره به احترامي چې د افغانستان خپل د افغانستان د نن وګړي دلته کوي یا فرضاً بهر کوي کمن افغان نستم دومره خو هغه پښتانه نه کوي. بل خبره دا ده چې کچېرته دا اصالت دي چې د افغانان دی باید دی دا دغه وکي وري هم دا اوس د افغانستان مخالفین ټول دی افغانستان کې ډوډۍ وخوړله تولد شول لوی شل مکتبي ویلې لباس قدرت ته ورسېدل موټرونه ورته ولاړو هیڅ حشرت کو اوس وي من افغان نسم زی د افغانستان په مقابل کې جنگيږي بنان کې یو افغان چې د دې خورنه خړل سکله ده هغه ودرېږي نو هغه له پښتنو کې خو به ودرېږي خو د هغه تعداد ډیر کم دی نسبت هغه تعداد چې په افغانستان کې دی نو د دې لپاره تاسو د پښتنه دومره دغه نه ده دقیق نه ده. بل ورور په نامه د پراود ټو بی ان افغان وای چې ویل کیږي چې حکمتیار صاحب مالیزیا ته تللی دی او ترڅو ایسای سره وګوري. زما خو څومره چې معلومات دی ویل کیږي دا د صحي روغتيایي علاج لپاره تللی دی او د ایسای مسلې باندې زنه پیغام کې دی چې دا تاسو خپل هغه تصوري یا کوم دینه ممکن خبره غوښتي که تایید نه نو دا تاسو هغه تصوراتي دغه دی یو ازمشن دی تاسو کړی دی مګر بیا هم د دې شانو امکانات په دې شته دی لپاره دی چې د حکمتیار صاحب زوی حبیب الرحمن حکمتیار هغه په پاکستان کې دی د ایسای سره دی البته په خوا غونډه دفتر لري د پلارم دفتر چې او ایسای پیسې ورکول دیتم د ایسای پیسې ورکي د مغینه تغذیه کیږي آیا پلار په دې پوی نه دی خو په دې پوی دی چې د افغانستان خلاف د افغانستان پلار خپل وی چې د اسلامي حکومت د افغانستان حکومت وي دا باید وي بې ثبات نشي نو استاد زوی ولی الته د ایسای په غي کې ناس دی خپل بیا د حکمتیار صاحب یو تاریخچه ده چې ټول دنیا پیږي چې د سلويخ کالو نه زیات د ایسای سره د پاتشه او باعتماد ترين او ټول رهبرانو کې چې ایسای ته ګرانو او نږدې کسو حکمتیارو د ټول نه زیاته پیسې حکمتیار 80% پیسې حکمتیار اخیستله نو دې کې کوم دغه نشته چې د اړیکې الته وسم دی په خوام وی او شته دی او کې ممکنه ده چې د عمل ته تللی او بل دا دی چې د مالیزیا خپل د امریکا سره اړیکې ډېرې نږدې دي دا چې فرضاً امریکا به د الته غوښتنې نه دا بیل خبره ده مګر د امریکا الته لاس دی د امریکایانو په اشاره به کېدی شي خبرو ته به تللی نړیوالې خبرې به هم کوي منطقوي خبرې به هم کوي چون پاکستان په افغانستان کې لاس لري حتما د پاکستان سره به اړیکې دا جوړي او زما خپل یو پیشبیني خو په خوانه تاسو دا معلومه و چې کچېرته د اسلامي امارت تضیفه کیږي او د لری کولو پروګرام ورته جوړي نو پس هغه د هغې نه بعد که څوک دی راولي نو هغه به حکمتیاري نو اوس خو د اعلی دا پروګرام نه کوي په دې چې
افغانستان اوس په ثبات کې دی، امنیت کې دی، احتیاط ته ضرورت نشته دی، او بل دا دی چې څوک د پردیو په لاس راځي هغه ته هیڅ ضرورت نشته دی. نو د دې بابت نه د دې چې الته تللی دی ظاهرا کې دا ویل کېږي چې د علاج ته تللی، نور الله بهتره پوهیږي. منظور خان ورور وایي چې اسلامي امارت ولې د واخان پروژه په 2-3 کمپنیو باندې نه ورکوي چې ژر تر ژره تکمیل شي، ځکه چې ما ویلو چې دا 6 میاشتو کار کوي. وروره د لپاره نه ورکوي، لپاره دی چې د پیسو ته ضرورت دی. هر کمپنۍ سره چې تاسو کوئ د هغې ته میلیونونه ډالر پکارېږي، او دوی سره هغه بودجه اوس نشته دی. نو یوې کمپنۍ ته سپارلی 70 کیلومتره، بیا 70 به بل کال وکړي، ورورو کال په کال بودجه به راځي او دوی به مصرفوي. یو دمي بودجه د مصرف نه لري، د لپاره ډېرې کمپنیګانې نشي دا کولی. او که چینایان راغلل بیا به کمپنۍ زیاتې شي. ضیا محمد ورور وایي ډیورن کرښې هغې خوا مشران باید تیار اوسي که حکومت سقوط کوي چې خپل امنیت او ونیسي، او حکومت د حرج مرج نه بچ وساتي، یعنی د هغه حکومت چې بعداً بیا لاس راځي. بالکل ورور، حتما خلک متوجه دي، دوستان چې مبارزه کوي هلته خو مختلفې ډلې دي، ازادي غوښتونکي ډلې دي، نظامي مجاهدینو دي، ټي ټي پي ډله ده، پښتو ژغورنې خنثی ډله ده چې نه نر ده نه ښځه دا ډله ده. نو دغه ټولې ډلې هلته موجودې دي، او کله چې خیبر پختونخوا او بلوچستان ازادیږي نو حتما د دې لپاره به تدابیر ای چې امنیتي دغه ونیول شي تر څو حرج مرج او چورو چپاول ونشي، او بیا دا تصمیم ونیول شي چې دا چیرته ټي ټي پی قدرت رسیږي او د منطقه ازادیږي، هغه مستقیما الحاق د افغانستان سره په دې دی چې هغه بیت قندهار سره لري. نو په هغه بابت کې بستونځ نه حتما به اسلامي امارت د فتن په هغه وخت کې یو څو قوا د تازه دمه الته وړي او امنیت به د سیمې نیول کیږي تر څو چې حکومت بیا جوړیږي د دواړو مشترک. انجینیر فاروق وایي ځینې ډلې ټپلې راټولې شوي دي چې معلومه نه ده څه غواړي، آیا د دوی تر شا امریکا لاس لري؟ ښکاره خو داسې معلومیږي چې نه، دوی تر لاس نه امریکا او اروپا دلته نشته دی. دوی دا غونډه چې کړې ده د ایران په اشاره یې کړې ده، ځکه ایران دا دغه ورکړې ده چې د دوی او د اسلامي امارت ترمنځ به وساطت کوي تر څو دوی راشي او افغانستان ته ګډ شي. دوی خو دا پروګرام دغه کړی دی، دوی به دا هیله لري چې شاید قدرت کې شراکت وکړي، خو زه فکر کوم اسلامي امارت قدرت شراکت نه ورکوي، ځکه چې دوی یو ځل ازمایل شوي دي او ازمایل شوي خلک دوباره نه ازمایل کیږي. دوی افغانستان تباه کړی دی. که چېرته دوی ته دا مسله په ذهن کې چې موږ راځو او دوباره قدرت کې شریکېږو، بیا نو اسلامي امارت باید هغه موقف ونیسي چې ورسره باید خبرې ونه کړي، ځکه دی او که دوی همداسې راځي افغانستان ته او خپل کورونه کې اوسېږي، خپل هغه مال او دارایي اخلي، اسلامي امارت ورته ورکوي او امنیت ورته ورکوي چې واوسېږي، زر دفعه دې راشي خپل وطن دی، خپل مال او دارایي کوم یو چې د چورو چپاول نه ترلاسه کړي دي هماغې سره د خپل عیش او عشرت کې جواب به هغې دنیا کې الله ته ورکوي او نور د ژوند کوي، مګر په سیاست او قدرت کې د کار نه کوي. چې قدرت غواړي نو بیا دوی د افغانستان امن نه غواړي. دې مطلب دا دی چې دوی کوم اهداف چې دي هغه مشروع نه دي، نامشروع دي، ځکه چې افغانستان کې امن دی، د امن لپاره نه دی، دوی خپل د قدرت لپاره جنگیږي، نه د افغانستان لپاره. بنان دی دروغ وایي. شفیق روحانی وایي چې تا ویلي چې امنیت دی، زما نه په رڼا ورځ کې غلا وشوله، ضرور به ځواب راکوي. او دا ټکی 4-5 دفعه لیکلی و چې ضرور به ځواب راکوي. اخر لاړم پوښتنه مې ولیدله چې دا پوښتنه دونه مهمه نه وه، خو چون تاکید را باندې کړی و، د ده په ځواب کې به زه داسې ویم چې وروره د دنیا داسې ملک نشته چې هلته غلا نه کیږي. د زیاترین غلا، قتل او غارت چې دی هغه په امریکا کې کیږي. د دنیا لوی ترین قدرت دی، په ټول دنیا حاکمیت لري، لوی ترین اردو لري، په امریکا کې غلا کیږي. په انګلستان کې په هر 3 ثانیو کې یو غلا کیږي. دا احصایه د پولیس د انګلستان ده، د میټروپولیټن ده، په هر 3 ثانیو کې یو غلا کیږي، یعنی یو انسان ته یو چاته ضرر رسیږي. نو که دلته کیږي چې دا دنیا پر امن ممالک دی او دلته څوک دا دغه نه کوي چې ماته خطر دی دا دی، نو تاسو هلته په افغانستان کې خو داسې نه دی چې 100% دغه دی، خو ښکاره خبر ده چې یو شی کیږي همدې لپاره قوانین نافذ کړي دي. که څوک په عربستان سعودي کې ګوري دوکانونه خلک خلاص پرېږدي، بیا هم غلا کیږي، بیا هم لاسونه پرې کیږي. نو خبره دا ده چې وروره داسې خو نه دی 100% و تا ته دغه جوړېږي، جنت خو نه جوړېږي.
غلا په ارض کې کیږي او دا غلا بابل ورځ ما خپل خوري سره ټلیفون کې خبرې کولې په ټیکسي کې ناسو ما سره ټلیفون کې مصروف او بل ټلیفون یې څنګه کې خوته نه غلو و غل په سیمنډه کړه غل لاړه تینه وته نو غلا خو کیږي نو خدا خود څه نه دی چې د مملکت امنیت دغه کی په امریکا کې دومره قتل او قتال کیږي څوک وایي امریکا کې امنیت نشته دی وای نه د دنیا پر امن مملکت دی در حال چې د دنیا د ټولو احصایې یو ځای کې د امریکا احصایې ته نه رسیږي دومره هلته قتل او قتال او دغه زیات دی د کال په زرهاو انسانان وژل کیږي په هر څو دقیقات هلته یو انسان وژل کیږي د افغانستان کې خدا شی نشته دی په انګلستان کې مې تاسو ویلې په هر 3 ثانیو کې یو غلا کیږي هر 3 ثانیو کې عبدالرحمن حمید ورور وایي چې آیا پاکستان به د روسیې او هند ګواښ په وجود پر افغانستان برید وکړي ګوره کدی ډیر احمق سیاسي احماقت وکړي بالکل برید به کوي اما که برید هم کوي حتما یو دوه واره فکر خو به پې کوي چې که زه برید وکم هندوستان به په ما برید وکړي که ونه کړي که په دې فکر برید وکړي چې زه برید نه کوي او برید پې وشو خو بیا به ډېر خراب شي او که دا وایي چې نه خیر د برید دې په ما کوي زه برید کوم نو په هغه صورت کې به بالکل خراب شي ځکه چې هغه نه هندوستان دی هغه نه افغانستان په یې باندې به برید کوي او دی به د منځه ځي انعام الله ورور له 400 نه پوښتنه کړې ده چې غټ افغانستان یا پښتونستان ممکن دی د همغه ورور دی چې پرون ماته سویلو چې د سوال نه زه په دا اتو هم چې دا د اغاړې د پښتونخوانۍ بیا نن راته لیکلي چې او زه د 400 نه یم او دا پوښتنه کړې چې غټ افغانستان او پښتونستان به جوړ شي بالکل وروره جوړیږي ځکه چې دا دواړه غاړې ورونه غواړي چې خپل متحد شي که د 400 نه تلاس وګود کې او د کابل نه زل لاس در وګود کم زه ته سره لاس ورکو لوی افغانستان او د زما او ستا پښتونستان جوړیږي حبیب الله احمدزی ورور وایي چې پیشنهاد کړی دی چې وزیر دفاع باید هندوستان ته لاړ شي او د هند سره دفاعي او امنیتي تړون وتړي او بل پیشنهاد دا کړی دی چې باید پاکستان ستراتیژیک دښمن وګرځول شي بالکل د افغانستان په پخوانی حکومتونو کې پاکستان اول دښمن به چې په عربي خوانځي کې عربي پوهنتون کې او په تعلیمګاه کې به چې درس ورکول کېده نو توپونو روح به چې خودل کېده پاکستان دشمن به خودل کېده نو ان شاء الله دا دور به بیرته راځي پاکستان به اول دښمن او دومره وخت هم دازې نه پاتې کیږي ان شاء الله پاکستان زر د منځه ځي او اخیره پوښتنه د محب سادات ده چې دی وی پاکستان د افغانستان په نامنۍ کې څه ګټه ده وروره ګټه دا ده چې افغانستان نارامي د خیبر پختونخوا او بلوچستان د لاس ورکولو ترس ورسره به نه پیدا کیږي که چېرته د افغانستان کې امن او افغانستان پښتونستان او بلوچستان غواړي نو بیا پاکستان وجود ته خطر دی د منځه ځي د دې لپاره افغانستان کې امن نه غواړي ضعیف افغانستان ناتوانه محتاجه درپدر افغانستان غواړي ترڅو خپل مملکت چې په جالي جوړ کړی دی پاکستان دا وساتي د دې لپاره د ګټه زموږ په نامنۍ کې ده او زمونږه ګټه زمونږه په امن کې ده په قوت کې ده چې ترڅو لوی افغانستان جوړ شي هیله ده چې برنامه وګورئ خوا کې دوستان سره شریکه کړئ تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم وما علینا الا البلاغ